دومره خوند او مزه یې راکړله چې ستاسو د ګوته کمال دی او که نه ستاسو د جوړښت کمال دی. نو د ګوتو کمال هم دی او د رباب کمال هم وي، که چې رباب کې اواز ښکلی خوږ پاک رباب وي نو اواز به کې ښایي او د ګوتو کمال هم دی. ټیک دی. که را بده نه ګڼئ زه وایم چې زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوي ته زما د سترګو. رباب په ما چې غمازګره چې تا روالما دا د یار یاد مې شیادونه عاشق سلام خواږه आवाज لري ډیر زیات په आवाज کې هم ډیر خواږه دي او ډیر جادوګر आवाज لري او بل دا چې په ګوتو کې هم ډیر زیات خواږه دي چې رباب داسې ټنګوي چې زما خو په اولنی او وړاندی ځل دی چې د یو رباب غږونکي سره ناستې کومه رباب غږوي او رباب جوړوي. د دوی د رباب د جوړولو ځای چې دی هغه به هم تاسو درښایو. بیا دې په زلفانو کې اشنا ګلونه وینمه تورو تورو شپو کې سرنګین خوبونه ونویمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو زه راتلی یم تاسو ګورئ وایي صاحب سواد چراغ ولسی پروګرام دی. قدرمنو کتونکو په ولسی پروګرام کې تاسو ته موږ بلها پروګرامونه درښودلي دي چې هغه د دې خاورې او د دې وطن باشندگان دي او د دې خاورې هغه شازلمي دي چې د قام او د ولس ته په ګټه راغلي دي، په ښېګړه راغلي دي. زمونږ او ستاسو په سیمه کې بیا په خیبر پښتونخوا کې د رباب اواز چې دی هغه ډیر زیات مشهور دی او بیا په خصوصي توګه زمونږ د سوات خوازخیلې کم ربابست چې دی کم جوړونکی چې دی نو د هغوی نامه به تاسو اورېدلي وي چې دا څوک جوړوي. د هغوی سره خبرې اترې به کوم ګپ شپ به لګو د دغه رباب جوړولو حوالې سره او بیا د رباب او بیا که تاسو وګورئ نو دوی یو شاعر هم دي. د میا عاشق سلام سره په خوا کې ناست یو تاسو کتی شئ د هغوی په غېږه کې رباب دغه ښایسته او په زړه پورې نغمې تاسو واورېدلې او هیله کوم چې تاسو به د دې پروګرام نه خوندونه مزې اخلئ. د عاشق سلام سره خبرې اترې کوو ګپ شپ لګو د هغوی په پن باندې هم خبرې اترې کوو چې دغه پن د دوی د کم وخت نه تر دې دمه لا دوام لري. ستاسو ډېره مننه چې موږ نو وخت راکړو موږ نو د خبرو ټایم راکړو. مننه د کوو ډېره ښایسته او په زړه پورې نغمه وغږوله. تاسو د رباب ته جوړولو کار کوئ دا راته وایي زموږ اورېدونکي زموږ کتونکي چې دي هغوی به هم دغه خواهش لري زیاتره زموږ ځوانان هلکان خواهش لري چې یاره رباب او بیا داسې ولسي پروګرامونه ډیر زیات خوښوي. د رباب سره مو څنګه شوق پیدا شو څنګه چې تاسو جوړوئ او بیا یې دغه رنګې په خپلو ګوتو باندې چې دی غږوئ؟ د رباب شوق زما دې نه پیدا شو چې زموږ یو استاد و د هغه نوم سلطان خان و د منګلور هغه مې لس کاو د هغه سره چې ما رباب ولید او د هغې هغه اواز مې واورېد نو د هغې سره زما شوق پیدا شو. صحیح. او د هغې نه بعد ما بیا ځان یو رباب پیدا کړو هغه وخت کې د بچپن په وخت کې او هغه ما کاو هغه له بتلمه او هغه به راته څه ټکونه مکونه ښول. دغه رباب تاسو په خپلو پیسو واخیست او په دې غرض چې یاره زه د رباب زده کړم. او جی رباب مې واغست ما چې د رباب زده کړم او د رباب سره مې شوق ډېر پیدا شو خوښ مې شو. صحیح ده. رباب جوړوئ هم که نه؟ او جی او بیا چې کوم دی د هغې نه بعد زه دلته کې وم سلطان خان خوا له به تلم د منګلور سلطان خان او د هغه نه مې دا ټکونه مکونه زده کول لکه او مې رسونه کولو زموږ د هغې سره شوق پیدا شو. بیا دې ځین لاړم کراچۍ ته کراچۍ کې مې کار روزګار کول هلته کې یو ربابونه والو هغه هم زما استاد نور محمد نوم یې و د مردانو
او دا هغه سره به زه کېناستم ما به دا ربابونه او ستارونه جوړول نو د هغه سره ما ډېر وخت وویسو لکه د هغه سره به ناسته پاسته ما کول نو د رباب د چل مې د هغه نه زده کړی د جوړولو صحیح ده. تقریبا څومره وخت به کېږي چې دغه کار تاسو کوئ؟ 30 کارونه خو په سیوا کې زه د بچپن نه دا کار کوم نو د رباب جوړول ګران وي که اسان وي؟ نو ګران یې جوړول خو ګران دي په دې کې کم قسم لرګي تاسو لګوئ کم استعمالوئ د کم ځای نه دا لرګي چې دی راځي؟ په دې کې دا لرګي ټالونو ته راځي ونې چې خلک کله ووایي د ونو موسم شي نو هلته کې د توتانو د لرګي نه موږ دا جوړو شاتوت د لرګي نه توت د لرګي نه د غوز د لرګي نه د دې نه علاوه پکې نور د ځنګل نه چې کوم لرګي راځي چېرته ټال والا راوړي نه به کوم استعمالېږي نور لرګي به کوم استعمالېږي. مشهور کم یو لرګی دی چې د هغې رباب چې دی هغه ختلی او وتلی رباب؟ مشهور لرګی چې دی نه شاتوت لرګی دی د توت او د شاتوت خو په هغه کې بیا هم قسمونه چې ښه لرګي به کړي د هغې نه موږ بیا جوړو. ټیک ده. یو رباب جوړول باندې څومره وخت څومره ټایم لګي؟ رباب باندې یو رباب باندې دغه 10-12 ورځې لګي لکه چې ښه رباب چې رباب نو هغه دې ډېر کار لږ ورو سلو کېږي که نه داسې په مخه نه کېږي لږ کار به کې بیا به ږدي وخت پرې لګي لکه موږ ډېر شروع کړو د هغې نه چې بیا کم قلار یو تیارېږي. دغه رباب چې تاسو جوړوئ په اډر باندې جوړوئ نه په خپل شوق جوړوئ او دلته کې خلک راځي هغه شوقیان او ستاسو نه دغه رباب اخلي؟ بس موږ یې داسې جوړوو لکه چا نه جوړوو خو لکه داسې جوړوو تیاروي بیا چې څوک راشي بیا یې پرې خرڅ کړو. د یو رباب قیمت به څومره وي؟ د یو رباب قیمت موږ خو ارزان ربابونه جوړو دغه 15,000 16,000 20,000 داسې قیمتونه وي. ګران به کوي خو ګران موږ نه جوړو ګران په پېښور کې بیا میلاویږي که صدب مدب پکې لګوي هغه بیا په هغه وجه ګران. نو د ګوتو کمال هم دی او د رباب کمال هم وي که چې رباب کې اواز ښکلی خوږ پاک رباب وي نو اواز به کې ښایي او د ګوتو کمال هم دی. کره بد نه ګڼئ زه وایم چې زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوي ته زما د سترګو؟ زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوي ته زما د سترګو. قدرمنو کتونکو میا عاشق سلام چې دی نو د هغوی ګوتې چې دي هغه خواږه لري دغه د لرګي یوه ټوټه ده او بیا پې دغه تارونه لګېدلي دي خو ځان له یو ځانګړی هنر لري یو هنرمن انسان دی چې دغه رباب او دغه لرګي له ښکلا ورکړې ده او بیا یې په دغه ګوتو کې هم ډېر زیات کمال دی چې اوده راویښوي او ویښ چې دی هغه اوده کوي په دغه خوږو نغمو باندې. عاشق سلام صاحب دغه راته ووایي چې موږ اورېدلي چې تاسو شعر و شاعري هم کوئ؟ شعر خو موږ کړی ده لکه موږ یو 3-4 کتابې لیکلي دي. 3-4 کتاب؟ یو د عاشقۍ دستور دی یو د زل په سوره دی یو ستا یادونه دغه درې وتې دي او بل چې مې شروع کړی هم بیا په نیمه کې پاتې کړی ده. 3 کتابونه د دوی چاپ شوي دي مارکیټ ته راغلي دي او خواره شوي دي. دغه شاعري تاسو په څه بیس باندې په څه بنیاد باندې شروع کړې وه؟ عاشقۍ طرف ته تللي وای که نه؟ بس د عاشقۍ په دغه کې شوی وه. دا یو دی د عاشقۍ دستور د عاشقۍ دستور او یو دی د زل په سوره د زل په سور یو دی ستا یادونه او جاو. صحیح ده. سواد کې میلاویږي پېښور کې بس په هر ځای کې به میلاویږي خو اوس پخوا راوتي اوس لکه داسې خاص نه میلاویږي چې ته کمتر به میلاویږي د خلکو سره به وي د خلکو سره به وي. د عاشق سلام دغه کتابونه چې 3 چاپ شوي دي عاشق سلام صاحب که خپله د موبایل شمیره را سره شریکه کوي او زمنګ کتونکي او زمنګ مینوال ستاسو سره رابطه کول غواړي او د رباب حوالې سره څه غوښتنه کول غواړي نو خپل نمبر را سره شریک کړئ. نمبر زمونږ دی 0314 970 بیا 2100 بیا 84 دغه نمبر دی. دغه نمبر قدرمنو کتونکو دغه د عاشق سلام نمبر دی که چېرې تاسو وغواړئ
رباب ترلاسه کول غواړئ د رباب معلومات ترلاسه کول غواړئ د دوی سره د رباب مشوره اخیستل غواړئ د دوی په دغه کنټیکټ په دغه شمیره باندې تاسو رابطه کولی شئ د بل پروګرام پورې خپل رور خپل ملګري زور اتل ورکه اجازت تاسو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ کور مو ودان د لوی الله په امان